د اسلامي امارت یوې زبردست کړنې د افغانانو زړونه وګټل. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د امر بالمعروف چارواکي وایي چې د سمنګانو په ایبک ښار کې یې له یو بوډا سره د یوې 14 کلنې نجلۍ د جبري واده مخه نیولې ده. پر اسلامي امارت تور دی چې دوی هم د 3م او 4م واده لپاره تر 18 کالو کم عمر نجونې ځانونو ته واده کړي دي. د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د لړم پر 15مه په یوې خبرپاڼه کې لیکلي چې په سمنګانو کې یې سپینګیري ته د 14 کلنې نجلۍ له جبري ودولو څخه مخنیوی کړی او له ښکېلو غاړو څخه یې غوښتي چې د ښځو مدني او معنوي حقونو ته درناوی وکړي. واک ته له رسېدو وروسته اسلامي امارت په تیرو 3 کلونو کې د ښځو او نجونو ډیری حقونه تر پښو لاندې کړي او د دوی پر بنسټیزو حقونو لکه زده کړو او ورته نورو باندې یې بندیزونه لګولي دي. په سمنګانو کې د اسلامي امارت د امر بالمعروف مشر حبیب الله حماس ویلي په تیرو کلونو کې شته دودونه د دې لامل شوي چې یو شمېر افغان نجونې او ښځې د هغوی له خوښې پرته په بېلابېلو نومونو لکه بد یا بدل کې د کورنۍ لخوا په زور ودونو ته اړې شوي دي. د اسلامي امارت د سختو تګلارو د پلي کولو د دغې ادارې چارواکي ټینګار وکړ چې جبري ودونه د الهي فرمان خلاف کار دی. خو د اسلامي امارت غړي په افغانستان کې د خپلې 3 کلنې واکمنۍ پر مهال په پرله پسې ډول پر جنسي ځورونو، د هلکانو پر ساتلو او پر زور باندې د نجونو نکاح کولو تورن شوي او په رسنیو کې د دوی د جبري ودونو راپورونه په پرله پسې توګه خپاره شوي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ څانګې یونیسف مسؤلانو په افغانستان کې د نجونو له زده کړو د محرومیت پر دوام د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوو نجونو په کم عمر کې ناخوښه ودونو ته مخه کړې. تر دې مخکې اروپایي ټولنې هم د اسلامي امارت په واکمنۍ کې په افغانستان کې د جبري ودونو په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو پر ډیروالي اندېښنه ښودلې وه. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.